افغانستان ته سفر درلود. راځئ د بین فلم وګورو چې بریا څه داسې ښکاري نومیږي. دا فلم خورا ټکان ورکوونکی او د افغانستان د دولت د حالت په اړه سترګې خلاصونکی دی. نن ماښام دا اعلانوم چې په راتلونکي کال کې به 40,000 نور امریکایي عسکر له افغانستان څخه کور ته راستانه سي. همدا سلسله به روانه وي او د راتلونکي کال په آخر کې به په افغانستان کې زموږ جنگ ختم وي. افغان ځواکونه د افغانانو څخه دفاع کوي او د دې هیواد دولت جوړوي ترڅو د خپلو وګړو خدمت وکړي. دا بریا ده. دا هغه څه دي چې بریا بلل کیږي او موږ باید د دغو الفاظو له ویلو راغونډ نسو. ورونو د خدای په امان نعره تکبیر نعره تکبیر دا یو افغاني قومندان دی. دا قومندان کم عمر الکوان تشتوي ساعتي او بیا جنسي تیری پر کوي. زموږ ټوله ورځ د لوتیانو بچه بازانو سره تیریږي. دا خو به نو زغمې. بین المللي قواوی به افغانان تربیه کړي، همکاري به ورسره کوي او مشورې به ورکوي او د اړتیا پر وخت به د هغوی په څنګ کې جګړه هم کوي. خو موږ له دې وروسته محض همکاري کوو ترڅو افغانان قدم وړاندې ولاړ سي. خو موږ باید حتما هغه څه چې په افغانستان کې مرابل کړي و ختم کړو او باید دا جګړه په مسؤلانه ډول ختم کړو. دا هغه څه چې امریکایي ځواکونه او دولت یې وایي، خو ته یې نه ورسره منې ځکه تا حالت او هیواد له نږدې لیدلی که نه؟ هو خود هلته پر میدان برتانوي او امریکایي مرین ځواکونه خپل هم نه ورسره مني. د دوی ټوله هڅه دا ده چې محض راووځي، ځان خلاص کړي. ګوره موږ له دې عمله نه ځو چې ګوا موږ اهداف ترلاسه کړي دي، بلکې له دې عمله تښتو چې نور مات یو او اوس یوازې یو هدف لرو چې په یو رقم د رقمونو راووځو، خو فقط یوه د وړو پوزه باید جوړه کړو. حالات خورا خراب دي ځکه ټوله جنگ د یو فاسد منفور او ډارن حکومت ور په غاړه کیږي. داسې حکومت چې طالبان ورته ملایکې دي. کله چې د طالبانو د خوځښت په 90مو کلونو کې شرغلاس را په یاد کړو، هغه وخت طالبان یوازینی نجات و. نن هم کټ مټ همدا حالت دی. مسلمانان د دغسې خلکو په نسبت په طالبانو ډیر خوښ دي. ورسي هلته د بیړنیو صحي مرستو د سانو پوستې د پاکۍ اړوند لنډ درس درکړي. مهمه دا ده چې باید جلا جلا او ځان ته سره ولمبېږئ. د خوب او خوراک ځای مو باید پاک وي او د هر څه مو باید جلا جلا وي. نو بره به خیرن نه یاست او نه به بیا ناروغه کیږئ. تاسو اوس په خیرونو لاسونو ډوډۍ خورئ. دا مه کوئ. میکروب ستاسو داخلي نظام ته ځي چې د ناروغیو او ناجوړیو لامل ګرځي. ګورئ یو بل شي ته متوجه سئ. پوه سواست؟ موږ د خپل ژوند مهمې شیبې دلته مصرفوو. موږ معنا مرین عسکر شیم موږ د خپل ژوند مهم وخت درته صرفوو. موږ له خپلو بچانو او کورونو څخه میلیونونه میله لرې دلته ستاسو سره همکارۍ ته راغلي یو. مننه ډیره همکاري کوي په دې خاطر. موږ سره مرسته کوي. دا وایي چې معنا به زر نه خورا ډیر خلک په دې ګمان دي چې د افغان پوځ د تربیې لړۍ خورا چټک او په لوړ کیفیت روانه ده. نو د جګړې بوج لیږدول عقلمندي ده. حالانکه تربیه تر اوسه موجوده لا نه ده. اکثر ځواکونه بیرته خپلو سترو اډو ته ستانه سوي دي او هیڅ وخت نه ورڅخه وځي. زه په یقین سره ویلی سم چې د صحنې خلک زما په خیال پر بریا له چانس ډیر مایوس سوي دي. باندې مستجي وجي بدروا باسي باندې هانا ترجمان اوكي نو په دې ډول دوی 4 کسه بندیان راوستلي دي. هغوی شاته خرابو کې اچولي دي او دروازه یې د ریګو په بوجیو وربنده کړې ده. دوی کوشش کوي تر څو یې له مرین عسکرو څخه پټ کړي. څنګه دلته دننه کړی یاست؟ یو ګوره کړی نه دوه ډېره کړي برای مقصد راوستلي دي چې هم نه ولې راوستي یاست؟ اعلان په کور کې بده راوست. طالبان یاست؟ یا طالبان نه یو. No, they are not Taliban. لاسونه بیخي دغه د پټېدلې. Oh. Hey. No. handcuff. Okay. Really just here. This is څو نفره؟ 4 نفر یو سپین ږیری دي 3 ځوانان. او
There's 4 guys. او وروسته هغه ځایي سیاسي کس راورسېدی دی د دغه بندیانو د نیولو تر شا و. آیا د تېرې شپې د عملیاتو هدف فقط دا و چې یوازې دی د خپل ورور راولي او که هغه طالبان ونیسي او که کوم نور عملیات و چې دا خلک یې راوستلي دي؟ هغه خو نو نه ټینګېږي، هغه خو په کلایګاس کې دی چې اوس دا علاقه مې زما ورور هلته وژني. ما دې ګواښ وکړي ور که په دوې ورځ کې د سنګینه ورک نه شوې موږ ستا ورور وژنو، نو په دې خاطر ما دلته کښېنم چې زما ورور مړ نه کړي. نه دوی اوس ما سره تبادله کوي، زما ورور دوی راولي په دغو کسانو، زه دا ولیله کوم. نور جرم موږ نه ورسره کوو، نه و نه بندیانه وو چې ما چې زما ورور راوستي زه دوی وړاندې ولیله کوم. د یوازې طالبان نیولی سي. د عملیاتو اجازت نامه همدا ټکي ته اشاره کوي چې هغه طالبان ونیسي چې د ده ورور یې بیولی دی. د هغوی د ورونو راتښتونه د ده د ورور د تښتونې سره هیڅ فرق نه لري. دا جرم دی، جنایت دی، دا جواز نه لري چې یو کس وتښتوي. دغو خوارکیانو خو هیڅ جرم نه دی کړی، دوی جنایت نه دی کړی، نو بناءً دوی نسي بندیانېدلی که یې جرم نه وي کړی. که دوی د طالب ورونه وي دا معنا خو نه ورکوي چې ګوا دوی نو خپله طالبان دي او مجرمین دي. Just because they're the brothers of the Taliban does not mean that they are Taliban themselves. که او مازیګر ته هغه سړی راوستي خو نو علاقه وي دا خو بېګناه چې دا موږ نه بندیانه وو. له کوم مرین سره چې زه وم ټوله شپه موږ په دې بیس کې تېره کړې، خو افغان عسکرو امنیتي جالونه او اوسپنې راکش کړي وې تر څو یې اوسپنې په بازار کې د کباړ په قیمت وپلوري. دوی په دې بیس کې هیڅ امنیتي دیوالونه یا ورته نور دفاعي څه نه درلودل، نو په دې توګه هلته مرین عسکرو ته نور پاتې کېدل ګران و. څه دې ولیدل؟ ټول تللي دي، وینې او یا نور اثار نشته. ښه نو لکه چې ټول یې ویستلي دي، یعنې دوی تر اوسه دلته وه. نو کله چې مرین بل ځای وه دوی بندیان موټر ته ورخطا کړي وه او بهر یې ویستل. صبر وکړه، د اوس نیمزړې هڅه ده چې له دې کاره یې رامنع کړو. هغوی هغه 4 زندانیان وه. هو ما یې 2 خورا په دقت ولیدل. 2 کسانو یې مخونه پټ کړي وه. یو څوک کولی سي عکسونو ته په کتو یې تشخیص کړي. که مو وسلې په لاس کې نه وي در سره راوایخلئ. کله چې موټر له بیس څخه د هغو 4 تنو زندانیانو سره ووت، شاوخوا 3 د پولیسو پوستې د طالبانو له برید لاندې راغلې. لکه له جنوبي شرق له طرفه چې وي. څومره لیري؟ تقریبا 300 متره. دوی پر چیشي ټکان کوي. ته ورته ووایه چې پام کوه هلته ماشومان هم دي. بخته هغلته کوچنیان ده وایي چې ټکان مه کوه چې کوچنیان باندې لګوي. ښه دلې پر وکړې سودانیه بخته څو ټکان یې وکول. Don't shoot until you can see them. وایي چیشته وایي تر څو چې نه دی لیدلی نه دی کتلی. ورته دلته ناست ورته خو دغه سیز موږ ټاور هم ولي ورته زه دومره وخت ما تر اوسه نه دي ورکړی. Outside the compound, how can I see them? If I don't shoot, they will stop. Wait till they come out. Then if you don't shoot, if you don't see them, then you can't hit them with the bullets. You're gonna waste ammo. وایي چې ته مهمات په همسې مصرفوي. وایي چې صبر وکړه چې تر څو وینې بیا. Kids ran into the tree line. وایي چې هغلته کوچنیان هم دا اوس مو ولیدل. کوچنیان روان وله. آیا ستاسو چپه طرف ته څه وینئ؟ هیڅ شی نشته، هیڅ هم نشته. دی څه وایي؟ هغه ډېر غوسه و. هغه ټکانو ته نه پرېښودل کېدی. هغه دا غټ توپک راواخیستی، له ګېټه بهر ووت او د یوه وحشي په رقم یې شاوخوا ټکان کول، در حال چې روان و. هغه روان هم دی، ټکان هم کوي، هیڅ هدف نه لري، محض ټکان کوي. وقتبه برا ورابه که تبه ورا که مهمات برا که. Not if we don't have it. زن و خپل نیستیمو بسته. و آخر موږ باره په دغه تیږو جنګ ورسره کوو. ګوره دا تیږې به. If you run out of ammunition, you will use these rocks to fight the Taliban. All right. Good to go. دا بیا یوه بله پوسته ده چیرته چې دوی عسکرو ته مشورې او هدایات ورکوي. دلته بیا په دې پوسته کې د دې چرسو خورا لویه کرونده ده. آیا ته هر ځای چرس لیدل کتل؟ هو هر ځای
هرې پوستې د چرسو یو کوچني باغچه درلودل. لا اقل هغه به دغې ته ځي پخوا خو داسې نه وه که نه زه په پسته کې نه سکیل لرم نه راکټ لرم زما د اسکیل یو چې جنګ د زما ته ځمه زه د اسکیل د هغه د نه یوې لارې دی نه د جنګ دی نه د شي دی نه راکټ لرم نه وان لرم نه سکیل لرم ته په کاله شي خو نه بر طالب نه ګرځي دا د مسلکي دا ټول ساقل دغه د نور نسته یا نه سودا دا خراب ټکانه مو الا لو شکر Well, you have two options. You can ښه نو ته دوه لارې لرې، یوه دا چې قمندانۍ ته ولاړ سې چې ورته وایو د دې خبره یو ځل خلاص یا دا چې ته باید له شته اجناسو څخه د کار اخیستلو هنر زده کړې. but I recommend you go to PHQ and you tell them خو زه تا ته دا مشوره درکوم چې قمندانۍ ته ولاړ سه او ته هغوی ته خپل حال ووایه، خپلې وسلې ورته ورشئ او نورې وسلې ورڅخه وغواړه. to replace that. وایي داسې ده چې نو دوی نه پوهېږي چې اصلا دلته د انتقال موضوع روانه ده. دوی نه پوهېږي چې اصلا دلته د واک د انتقال د جګړې د رهبرۍ د انتقال موضوع روانه ده. همدې ځای ته خو حیران یم چې افغانان تر اوسه په دې خبره پوهېږي ولې نه. یو افغان عسکر ماته وویل چې دا به ښه وي چې امریکایان ووځي، ځکه د دوی په وتلو سره به هغه ټولې پیسې چې د وسلو او مهماتو لپاره ورته راتلې هغه به ټوله دوی ته را رواني. او زه یقیني یم ډېری خلک دا اندېښنه لري چې هغه وخت چې موږ مجاهدین د روسانو پر ضد استعمالول او موږ هلته خپلې وسلې هغوی ته پرېښودلې، په داسې حال کې چې بیا موږ په $1 بلین د هغو وسلو خصوصا د سټینګر میزایلو د بیرته راوړلو لپاره مصرف کړی. موږ باید بیا زړه تېروتنه تکرار نه کړو. ښه نو دا لیونیان چې څو دانې کلاشینکوفونه، څو راکټونه او غیر زرعي بایفورونه لري، یو څو دانې هموي ټانګونه چې هغه هم ډېر نه دي ورپاته او د هر څه هغه څه دي چې له دوی سره پاته دي. and that's all they've got. Well, here's the thing. ښه نو خبره واوره، موږ غواړو تاسو داسې ځای ته ورسوو چې خپله پر امریکایانو له اتکا پرته هر څه په خپل کنټرول کې واخلئ، خو دا هدف تر هغو نسي حاصلېدلی تر څو کښېننې او خپله طرحه راسره شریکه نه کړې. ته باید داسې یوه طرحه راوړې چې څه ډول خپل ټول پرسونل څخه استفاده وکړي او دغه د ماینونو پر کارخانو برید وکړي. موږ به مو تر شا یو، همکاري او مرسته به درسره کوو. ورته هغه نور مرین چې و چې موږ به مین وروښوئ چې موږ به د طالب دښمن وروښوئ چې په دې خوا دی هغه به هغه دم ګړې به ګزمه جوړه کړله د مینو ټیم به راسره و ولاړې به بس هغه کار به وکړي مشترک ګزمه ورته دغه سیسټم ته بیخي د سست ته راغلی د دغه دپاره چې تا ما سره وعده کړې ده چې زه ستا مجازه کوم بیا به زه ستا سره ځم بیا به د خپل هېواد دفاع کوې ورته تا زه نه یم مجازه کړې زه څنګه خپل هېواد دفاع اوس وکړم. خو ته صحیح وخت بدلیږي، مرین نور رهبري په غاړه نه اخلي. نو تاسو خپله د عملیاتو اجرا کونه زده کړئ. موږ دلته ډېر وخت دپاره نه پاته کېږو، ځو. عمله باید د سویچ پلان جوړ کړو باید عمل I hear great things about you. ما ستا په اړه خورا ښې خبرې اورېدلې دي. ته خورا ښه د پوستې قمندان یې، ته خورا ډېر خلک لرې. زما باور دی ته به خورا خوند په وکړې. وایي د تا په باره کې ډېر مې اورېدلی And he eventually gets through to him. هغه په خورا مستقیم ډول هڅه کوي نوموړي ته وایي چې نور نو خپل کار کوئ او ورته وایي چې موږ مو فقط همکاري کوو که یې ضرورت و. نو بالاخره دوی په دې سره سلا سوه چې سمه ده موږ به پر نږدې راتلونکي کې یو پلان در سره شریک کړو او موږ به وړاندې ځو. خو یو څو ورځې وروسته هغه د تل لپاره ورک سو، بیخي معلومات ونه سوه، نه یې بیا چا پلان وښود نه بل شی. درځئ چې ځو، اوسپنیزه خولۍ دې پر سر کړه. په یو بله پوسته کې د معمول مطابق دوی داسې نه ښکارېدل لکه د مرین عسکرو همکارۍ ته چې اړتیا وي. خپل ټول ملګري هلته راټول کړه، موږ به یې پوه کړو چې څه وکړو. هغه هلته د ریګو بوجۍ پرتې دي، فقط داغه ورسئ ډکې یې کړئ. له تاسو څخه 5 کسه به یې هغه د ریګو بوجۍ ډکوي او 5 نور به یې همکاري کوي تر څو بل امادګي ورته نیسي، بیا به یې سره بدلوو. که یې تاسو اوس نه کوئ زه پرې پوهېږم، خو موږ دلته ستاسو همکارۍ ته راغلي یو. که تاسو زموږ همکارۍ ته ضرورت نه لرئ موږ به دا د ریګو بوجۍ درته پرېږدو، تاسو خپله فیصله وکړئ. موږ به بیا خپله لار ووهو. موږ دلته ستاسو همکارۍ ته راغلي یو تر څو له هر لوري برید بې اثره کړي. بم دی
دلته یو ځان مین دی معلوموي یې هو که یا Yes or no? What? What? By the way. دغه پولیس د تلاشۍ پر ځای چرس او تاریاکس کول هغه څه چې دلته عادي او معمول دي خو دوه له دوی څخه چې اوس د ریګو بوجۍ ډکوي فل نشه دي ممکن بل څه یې څکولي دي ممکن تاریاک یا به هیروین وي دوی سمدستي راغورځي چې ودرېږي As they stand up or sit down, fill in the sandbags. So while all that was happening, کله چې موږ دلته په کار اخته وو یو چا د نظارت پر ټاور یو دوه ټکان وکړه د څه لپاره چې دوی د ریګو بوجۍ جوړولې دا څه کیسه ده دوی اوس پر څه شي ټکان کوي تاسو پر څه شي ټکان کوي د لویدیځ طرف ته ټکان کوي خو هیڅ شی نه ویني پر څه شي ټکان کوي اورو ته پر څه شي ټکان کوي د پوستې قومندان د خپل قوت د ښکاره کولو لپاره ټکان کوي آیا ته طالبان وینې نو طالبان چیرته وینې کومه دي درته واشه ورته دغه چې و د ټکې ورته دغه باغچوس کې ورته دلې ناسي ورته وا Taliban is still in the garden and sometimes they're gonna shoot us. They're in the garden, they're gonna shoot at us? Yeah. ورته یو ټکې دا چې و دوه ټکې چې وکړه Pull before, 7 Mike. they haven't seen. دوی هیڅوک نه ویني چې چا برید پرې کړی دی دوی محض له دې خوا پر هغه لوري ناتاره ډزې کولې تر څو خپل قوت وښیي What's that? They're in the garden? In the gardens. You gotta make sure you see. تاسو باید هغوی دقیق معلوم کړئ چې کوم طرف ته دي You gotta make شی معلوم کړئ او وی ګورئ دا چې هغه ټکان کوي تاسو د ځوابي ډزې کوئ در حالې چې نه در معلومیږي چې پر څه شي ټکان کوي مسلکیان پر ملکیانو ټکان نه کوي پروا نه داره دیگه ملکیت طالب خو معلومه But just like I'm saying, just make sure you actually see somebody before you fire. 'Cause you don't know what lies on beyond. نه کلاکه ټکان ضرورت نداره گالش ما وشما اینجا چای خوردم دو تفک نبود Professionals don't مسلکیان پر ملکیانو ټکان نه کوي ته باید د یو مسلکي کس په څیر واوسې know their target and what lies beyond their target. Professionals don't just shoot out in the crowd. They're supposed to be professionals. You guys are professionals. That's why you don't do that. چی میگی نه؟ میگم پیکاپ بیشتر برات میگم. And then 3 weeks later, او 3 هفتې وروسته د پوستې معاون وویشتل شو سږی یې سم دم له منځه تللی و خو د مرین د بیړنیو مرستو صندوق وژغورئ او دوی په داسې وخت کې هم د هغه په جیب کې د هیروینو یو پاکټ پیدا کړی و ما باور دی چې په دغه وخت کې به یې نشه هم کړې وه پوستې کومندان یا ته دا رقم د پوستې کومنداني که ته دا رقم د پوستې کومندان آیا تاسو بیرته د خپل د ریګو بوجۍ را انتقالول پیلوئ اوس به یې دې خوا ته را انتقالوئ دغه بوجیان راولي خو سمه ده ورته چای پرېږ راسې په دغه څو بجو څخه دغه د بجې دغه بل خلاص د نن ورځې سبق د بوجیو د انتقال و پولیسو خورا دقت وکړ د ملکیانو یو موټر یې ودروئ ملکیانو ته امر ورکړ چې اکثر ماشومانو تر څو بوجۍ ډکې کړي او انتقال یې کړي ډېره مننه this is Major Bill Stuber. دا میجر سټیوبر دی هغه افغان عسکرو ته د مشاورینو د ټولۍ مسؤل دی 18 مرین عسکر چې دغه پوسټو ته د مشورو لپاره ځي هغه خپل اکثر وخت د پولیسو په قومندانیو کې تیروي ترڅو رهبری ته مشورې ورکړي خو د پولیسو قومندان له 8 ورځې وروسته په بشپړ ډول ورکو حج ته تللی و تر 2.5 میاشتو پورې ورکو فعال امنیه قومندان هم ورکو او هغه په هیڅ شي نو خبرونه په اړه معلومات درلودل دا اوس کومه کیسه ده
And basically, when these guys vanished, او کله چې هیڅوک نه و دوی به د هغوی له قمندانانو سره ناستې کولې او دا کیسه هر ځای همداسې وه. د سنګین نیمایي پولیسي ځواک د طالبانو په حملو کې وژل سوی و. هر کله به چې امریکایي مرینو له افغانانو سره لیده کاته کول هغوی به یو تن حاضرباش محافظ ګمارلی و. تل به ګوته پر ماشه توپک اماده ولاړ و تر څو د نفوذي برید پر وړاندې متوجه وي. آیا تا د سپرانوس په نوم یو سریال کتلی دی؟ هر څه خورا چابک دي، د وسلو او مهماتو له غلایه واخله ان د تیلو تر غلا پورې. همداراز د بېګناه وګړو بندیانول. دوی د اضطراري حالتونو پر وخت خلک د کورونو څخه راوتښتوي او بیا یې له کورنیو څخه پیسې اخلي او په بدل کې یې ورخوشي کوي. دلته چې هر ځانګړی موټر ویني ولو که په بشپړ ډول تخریب دی. دا ټولو تخریب شوو موټرو ته دوی اوس هم میاشتنی معمول مصارف غواړي. دوی فقط یو څو لاسي او پشمار موټر لري چې سم دي. زما په خیال دوی اوس په ولسوالۍ کې 25 موټر لري. زما په ګمان به یوازې 10 یا 11 فعال وي. خو دوی د 25 موټرو لپاره د مصارفو استحقاق غصبوي ولو که هغوی یې بیخي چلیږي لانه تخریب دي. د مهماتو په برخه کې کټ مټ همدا کیسه ده. موږ یې حسابوو خصوصا د راکټ مرمۍ او شریدونه. خو دوی په بازار کې بیرته خرڅوي خو هر څه بیرته په غټ قیمت ورته تمامیږي. او موږ په دې موضوع کې ډیر نگران یو. موږ یې وینو چې دلته د مهماتو په اړوند کومې کیسې روانې دي. دا د یو قتل سوي طالب ملکیت دی. عجیبه خبره دلته دا ده چې کوم کس چې دغه چنټه اغوستې وه دوی هغه طالب په دغه موټر پسې په کشېدو دلته راوړ. بیا موږ غوښتل د هغه جسد په سپین کفن کې وپیچو خو دوی موږ نه پرېښودو او دا خورا ځورونکی حالت و. هغه بیخي تازه ځوان وینې ورڅخه بهېدلې شاوخوا. د ځوانانو ویشتل خورا زور غواړي. آیا دوی ونه ویل چې ولې هغه سپین کفن نه ورته پرېږدي؟ هو دوی ویل ضرورت یې نشته خو موږ بیا هم ورته راوړ صرف د دې لپاره ځکه چې هغه جنګیالی او غیرتمند ځوان و او هغه د داسې لایق نه و ولو که وژل سوی و. خو دوی هغه رقم فکر نه درلود. دا زما لپاره لومړی ځل و چې ما دا حال وکړ. شاباس دې وي پرې. آیا هغه اوس هلته دی؟ I mean, he was more sort of emotional. هغه د نورو په پرتله د روان جریان په اړه خورا احساساتي برخور درلود. هغه د هغو له جملې دی چې په اړه زه بعضې وخت وایم چې شاید هغه به صدمه لیدلې وي د هغه څه په اړه چې په وسه یې نه وه. هغه بله چاره هم نه درلودل خو د هغو کسانو له جملې دی چې درواغ ترې نه ویل کېږي. ما له هغه څخه پوښتنې کولې هغه په خورا په عذابو تر څو یو توجیه وکړي خو رښتیا دا ده چې هغه حقیقت وویل. زما په دې خبره خورا خوښ شو. د یوه مشاور په صفت سړی د لوړ اواز غپېدونکی سپی وي خو د پسو داړو. زموږ دا ماموریت دی تر څو باید هر څه باندې پام وکړو. موږ د هر څه راپور ورکوو خو د ډیرو شیانو په اړه هیڅ لاره نه پاتې کیږي ولو که ماموریت نیمګړی پاتې کیږي تر څو دا نیمګړی امنیت برقرار وي. پوستې موجودې وي عسکر ورته راځي نو باید پر ډیرو شیانو سر خلاص نه کړي. که موږ پر دوی د فساد غلا او د بېګناه وګړو قتل عام بند کړو له دوی مؤثر استفاده نشي کېدلی. زما مطلب شاوخوا وګوره still hold security and hold PBs, you kind of got you would render them completely ineffective. I mean, you take a look around. Really disheartened, I think, by the end. زموږ سخت زړه پر خوښ شو. زما په باور د دې هر څه په اخر کې ولو که دوی خلک اختطافوي له ماشومانو سره جنسي تیري کوي قتلوي د راپور په نتیجه کې یې هیڅ نه پیښیږي. هغه راپورونه ورکول هغه لیدل چې تر 200 پورې خلک یې ماتحت و هیڅ په نتیجه کې نه پیښېدل. PB commander who we know is دلته د پوستې د بل قمندان دی څوک چې موږ پیژنو چې هلکان او ماشومان تښتوي لواطت ورسره کوي. خورا غټ غل هم دی او د سنګین له خلکو سره داسې ګزاره کوي لکه هغوی چې د بانکونه لري. دا خورا سخته ده چې له داسې خلکو سره کار کوي. د یوه مشاور په توګه چې ستا ورته ډېره اړتیا پر شیانو باندې اثر دی نو په دې توګه دا خورا اسانه ده چې یو څوک ستا په حیثیت وپوهیږي. چیرته چې ډېره اړتیا ده چې باید کار وکړو خو موږ بالعکس له دې لوتي سره کار کوو. چیرته چې هغه شپه ورځ ټوله بې جنسي تیریو غلاو او بې وژنو بل کار نه لري. working with people who are robbing people, murdering them. It wears on you after a while.